مفتي صاحب چې ګوره یو سخي دی یو جود دی. جی سخي او جود کنه دی کې فرق دی. اجود هغه کس ته وایي لکه د نبی سلام بارک کان اجود الناس چې نبی سلام په خلکو کې زیات مخ پښتو کې ترجمه کوي سخي، خو د اجود د عربی خپل معنی ده. جود معنی خو سخا ده، خو عربی کې څه ته وایي؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، ورکول د هغه شي هغه چاله چې دغه سره مناسبي. لکه نبی علیہ السلام اجود الناس صحابو ته د علم ضرورت او علم یې ورکړي، کم مستحق راغلی مال یې ورکړي، بېلارو ته لاره ښودلې ده، مبتلا خلک یې دغه ازمایش مصیبت نه راویستې دي. نو د هر چا اوس مطلب دا دی چې یو سړی وږی دی او تا هغه له پیزار ورکړي، نو دا خو جود نشو. دا جود نشو. یو سړی دغه لباس نشته او ته دغه چې کوم دی نو راشن دی ولا راوړو، په دغه وخت کې مناسب دی ته دله د لباس بندوبست وکړي، لږې دپاره د خوراک بندوبست وکړي. نو ستاسو خبرې له راځم چې د کم شي زمونږ د احنافو دا مطلب دا جزیم ده چې یاره په زکات کې مال ورکه، مال چې هغه انسان بیا په خپل مناسب دغه باندې ولګي. لکه صدقة الفطر د بعضې ائمه وایي چې یاره مطلب دا دی تم خامخا کجوري ورکه، بل موت یا بل جنس کې مه ورکون. نو چې تا یو غریب ته کور د کجورو نه ډک کو، نه او په کجورو څه وکړي؟ او که تا پیسې ورکړي، درهم دې ورکړل، دینار یا د دې وخت کرنسي، نو هغه په علاج هم کولی شي، هغه به بچو له پیزار هم اخیستی شي، به د اختر په خوشحالیانو کې. نو دا صرف د راشن سره خاص نه دی چا باندې کرایي ډب ده، بلکې دوی پورې که یو انسان مالدار دی په خپل علاقه او دا په سفر کې دی، په دې سفر کې دا د سره زادیرا ختمه شوه، دلم ته زکات ورکولی شي. بلکې مراله دغه رنګ چې کم دی نو یو کس دی په کاروبار کې مخروج شو، ښه روزګار ورسو، اوس هم هر څه دغه شته، خو قرض ګیر کړی دی، دلم ته وختي طور باندې زکات ورکولی شي. نو دا صرف د راشن سره یا داسې د دغه سره خاص نه ده. چاته څه قسمه تکلیف دی، کرایي فشار ده، د بچو تعلیم ټیوشن، ځکه تعلیم هم ضروري شی دی، دغه رنګ د هغې نور ضروریات دي. نو هر وسعت باندې چې کم دی نظر کول پکار دی او هغه کمې د معاشرې نه ختمول پکار دي. تاسو دا د انفاق فی سبیل الله خبره وکړه، د دې تعلق صرف د مالی معاملاتو سره نه دی، بلکې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې کوم هغه روایت ما بیان کړی او تیر پروګرام کې، نو په هغې کې دا الفاظ دي: من مشا فی حاجت اخیه فکان خیر له من اعتکاف 10 سنین، چې څوک د یو مسلمان ضرورت پوره کړي په هغې کې مزل وکړي د 10 کالو د اعتکاف نه افضل دی. یعنی دا انفاق صرف په مالی معاملاتو پورې محدود نه دی، بلکې د جسم زکات خو دا دی چې ته مثبته رویه وساتې. د جسم زکات دا دی دا چې تا الله کوم انعام کړی د جسم په ذریعه سره تا ته یو مالیت درکړی دی، د دې مالیت زکات مثبت رویه ساتل دي، یعنی ښه رویه، ښه رویه ساتل دي. بلکې زمونږ د اسلام خو دومره ښایسته دین دی چې دا صرف په مسجد پورې محدود عبادت والا کانسیپټ نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان من الحسنات ان تلقى اخاك بوجه طلق، چې دا هم بېشکه نیکي ده چې ته د یو ورور سره میلاویږي، خو په خندا پیشانۍ سره میلاو شي، په خندا تندي سره، په روښانه په کولاو تندي میلاو شي. نو دا رویې مسلمان ګرځول پکار دي. بس اوقات زمونږ په دې معاشره کې دا شانتې مسلمانان شته دی چې منځګزاره ښه ډېر وي، جه نمازونه به زاړه کي، خو رویې مسلماني نه وي، خلط تنگ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغی، یو وفد د یو زنانه متعلق دې تپوس وکړي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته منځګزاره ده، د تهجدو پابنده ده، د ورځې روجې نیسي، نیکي کوي، صدقات کوي. یو خرابي پکې ده، جنت ته به لاړه شي که لاړه به نه شي. خرابي څه وه چې مخلوق خدا ته تنگ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا به جهنم ته ځي. یعنی رویه هم مسلمانه پکار ده، رویه مسلمانه. په دې ټایم کې مسله دا ده چې مونږ خو په ظاهره باندې زمونږ اپیرنس د مسلمان دی، لیکن بیهیویر هم د مسلمان نه دی. ماشاءالله. نو دا سیز د دې خیال لازمي ساتل پکار. ماشاءالله.